په غزني کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د تعلیم الاسلام په سیالیو کې بریالي شوو 10 کسانو ته په نظر کې نیول شوې جایزې ورکول شوې. د یادې سیالۍ ازموینه څو ورځې وړاندې واخیستل شوه. د مسؤلینو په وینا چې نږدې 1200 کسانو ورته نوملیکنه کړې وه. در این پروسه تقریبا 1200 نفر از خواهرها و از طبقه ذکور اشتراک داشت که الحمدلله امروز همون نتایج نهاییشان اعلان شد. برای بهترینشان تا 5 برای اولیشان موتورسیکل بود، برای دومیشان باز کامپیوتر بود، سومیشان همچنان کامپیوتر بود، چهارمیشان باز یک موبایل بود و پنجمیشان گوتمه یا انگشتر طلا بود. په همدې تړاو جوړه شوې غونډه کې د غزني د اطلاعات او فرهنګ رئیس ویل په دا ډول سیالیو غواړي چې ځوانان تشویق او مطالعې ته وهڅوي. سیالۍ چې زموږ هدف هغه دا و تر څو ځوان ټولنه هغه که محصلین وي که د مکاتبو او مدارسو شاګردان وي هغه که ذکور وي او که اناس وي چې هغه د مطالعې له دود سره اشنا سي او لاړو د مطالعې کولو ته او یا د مطالعې لوستلو ته لا ډېر متوجه سي. دغه راز په دغه غونډه کې د غزني مرستیال والي دا ډول سیالۍ د ځوانانو لپاره په اوسني وخت کې مهمې وبللې او ځوانان یې وهڅول چې لا ډېرې هڅې وکړي. یقینا دا هغه خلک دي چې چا دلته شرکت کړی ده چې د هغو له تعلیم الاسلام سره مینه وله چې هغو له اسلام سره مینه وله هغو خلکو په دې کې شرکت کړی ده. تعلیم الاسلام زموږ ستاسې د دین د اسلام د مذهب یو کتاب ده، معتمد کتاب ده چې زموږ ستاسې په جامعه په ټولنه کې ډېر مشهوره کتاب ده او د دې تعلیم او تدریس کیږي. د ویلو ده چې د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري تر دې مخکې هم د فکري روزنې تر عنوان لاندې سیالۍ او نورې ورته غونډې په لاره اچول شوې دي.